څنګه د ښار یو مشهور ډاکټر په سلګونه انسانان په داسې ډول ووژل چې هیڅ چا پرې شک ونه کړ، حتی پولیسو هم. خو ولې دوی په دومره زیاته اندازه بېګناه انسانان ووژل؟ او بالاخره دې ډاکټر داسې کومه کوچنۍ تېروتنه وکړه چې له امله یې د ده د کلونو پټ جرمونه افشا شول. راځئ په دې ویډیو کې په اړه معلومات ترلاسه کړو. ډاکټر هیګر شپمن په انګلستان کې د مانچسټر سره نږدې د هایډ نومي کوچني ښارګوټي کې خپل کلینیک چلولو. د دې سیمې نفوس تقریبا 10,000 و چې له دوی څخه 3,000 د ډاکټر هیګر شپمن مریضان وو. شپمن به خپلو ناروغانو سره زیات وخت تېراوه، حتی کورونو ته به یې ورته، خبرې به یې ورسره کولې او د هغوی د زړه بوج به یې سپکاوه. ده به هغوی ته دا احساس ورکاوه چې که څه هم دوی یوازې دي، خو ډاکټر شپمن تل له دوی سره دی. ځینې ناروغانو به پر ده دومره باور کاوه چې حتی د کور کیلیانې به یې هم ورته ورکولې. د همدې ښه خوی له امله دی په خپله سیمه کې ډېر مشهور شو. خلکو فکر کاوه چې شپمن یوازې زاړه خلک د خبرو له لارې درملنه کوي، خو له دې لارې د معلومول چې دا زاړه خلک کوم وخت یوازې او څومره شتمني لري، څوک یې کور ته راځي او د کورنۍ نور غړي چیرته دي. کله به چې ډاکټر شپمن ښه مطمئن شو، نو خپل ناروغان به یې د دوا د زیات خوراک له لارې وژل، ځکه چې دې ناروغانو له 80 کالو زیات عمر لاره، نو د مرګ پر وخت به پرې هیڅ چا شک نه کاوه. دې کار کلونه دوام وکړ، پرته له دې چې څوک ورباندې شک وکړي یا یې ونیسي. هیڅ چا پرې شک ونه کړ تر څو چې خپله یوه تېروتنه وکړه. شپمن خپله وظیفه د فونټیفریک په نوم ښار کې پیل کړې وه چې د هایډ نه 80 کیلومتره لرې پروت دی. هلته یې په روغتون کې کار کاوه. بیا په 1904 کې له فریډ څخه وروسته شپمن تود مورډن ته لاړ، چیرې چې د ابراهام او ماروت طبي مرکزونو کې د عمومي ډاکټر په توګه دنده پیل کړه. هلته یې خپلو ځینو ناروغانو ته پیټیډین دوا ډېره تجویزوله، چې یو ډول درد ختموونکي خو هممهاله احتیاط راوړونکې دوا ده. خپله شپمن هم پرې روږده شوی و او دا دوا به یې خپلو ناروغانو ته ورکوله، حتی که اړتیا به هم ورته نه وه. ناروغانو به له دې دوا څخه وروسته ښه احساس کوه، بې له دې چې پوه شي دا د احتیاط له امله دي. کله چې دا خبره افشا شوه، د روغتون ادارې شپمن له دندې وشاړه او نږدې وه چې د جواز هم لغوه شي، خو شپمن 600 پونډه په رشوت ورکولو سره دا جواز له لغوه کېدو وژغور. تر دې یو څه وروسته کله چې خلکو د دا کار هیر کړ، نو په 1920 کې د ډانیبروک طبي مرکز کې د عمومي ډاکټر په توګه راڅرګند شو. هلته یې تر 1980 پورې کار کاوه، خو په دې موده کې هم نه یې خپل عادت پرېښود او نه یې زړو ناروغانو ته د وژلو چانسونه. خو د 1993 راهیسې کله چې یې خپله کلینیک په هایډ کې خلاص کړ، د وژنو کچه خورا لوړه شوه. کلونه داسې تېر شول چې هیڅ چا هم د دې ډاکټر پر کړنو شک ونه کړ. لومړی ځل چې کومه اندېښنه راپورته شوه، هغه د 1998 کال د مارچ میاشت وه، کله چې ډاکټر لیندا رینولډز چې د بروک سرجري په نوم روغتون کې کار کاوه، اندېښنه څرګنده کړه چې ولې د شپمن ناروغان دومره زیات مري. هغې وویل که څه هم د شپمن کلینیک کوچنی دی، خو یوازې په 3 میاشتو کې 14 ناروغان مړه شوي، او په داسې حال کې چې د بروک سرجري چې 3 چنده ډېر ناروغان لري، یوازې 14 ناروغان مړه شوي وو. او دا شک لا نور هم زیات شو کله چې معلومه شوه چې د شپمن ټول 14 مړه شوي ناروغان ښخ شوي نه وو، بلکې وسول شوي وو. په دې ځای کې یوه یادونه باید وشي چې اکثره عیسوي کورنۍ خپل مړي ښخوي او یوازې څو یې سوځوي. ډاکټر لیندا خپلې اندېښنې د مانچسټر قاضي ته په یوه راپور کې بیان کړې. راپور کې دا هم لیکل شوي وو چې د شپمن 14 ناروغان زیاتره زړې ښځې وي چې په خپلو کورونو کې مړې موندل شوي وي. دا هیڅکله یوه تصادفي خبره نشي کېدای. بله عجیبه خبره دا وه چې دا ناروغان به د مرګ پر مهال په څوکۍ ناست او پاک جامې به یې اغوستلې. همداراز شپمن به اکثره وخت یا خو له مخکې هلته موجود وو یا به تازه راغلی او ناروغ به مړ موندل شوی و. په دې راپور یوه پلټنه وشوه، خو پولیسو کوم قوي شواهد پیدا نه کړل او د 1 میاشتې وروسته یې پلټنه بنده کړه. کله به چې د شپمن ناروغان مړه کېدل، ده به خپله فورم بي لاسلیک کاوه چې د ناروغ د مرګ علت ثبتوي، خو ستونزه د فورم سي وه چې باید بل ډاکټر لاسلیک کړی وي. شپمن به خپل دوستان یا د باور وړ خلک دې کار ته ګمارل چې دا فورم لاسلیک کړي. په دې ډول یې د ناروغانو د مرګ جعلي سندونه جوړول. ده به معلومات ولیکل او مړی به یې د سوځېدو لپاره لیږه، له کوم شک پرته. همدا طریقه وه چې ډېرې وژنې بې پلټنې پاتې شوې. پلټنه بنده شوه، خو له پلټنې وروسته ډاکټر شپمن 3 نور کسان هم ووژل، خو د ده نیول ډېر لرې نه و. د ده وروستۍ قربانۍ چې د هایډ پخوانۍ ښارواله یو 80 کلنه کیتلین کرینډي وه چې د 1998 کال د جون پر 24 د خپل کور په دننه کې مړه وموندل شوه.
یو ځل بیا شپمن وروستی کس و چې هغه یې په وروستي ځل ژوندی لیدلی و. وروسته د هغې د مرګ سند هم لاسلیک کړ او د مرګ علت یې پکې زیات عمر ولیکه. د کیتلین لور انجیلا ووډرپ چې خپله یوه وکیله وه د مور پر ناڅاپي مرګ شکمنه شوه. کله چې یې وصیت ولید په وصیت کې لیکل شوي وو چې کور دې ډاکټر شپمن ته پاتې شي، خو دا چې د شپمن او د کیتلین د کورنۍ ترمنځ نږدې اړیکې وي نو یوازې دا خبره دومره شکمنه نه وه. اصلي شک له دې وجې پیدا شو چې کیتلین 2 کورونه درلودل، خو په وصیت کې یوازې یو ذکر شوی و. دا ښیي چې وصیت هغه چا لیکلی و چې د دوهم کور نه خبر نه و او هغه کس ډاکټر شپمن. انجیلا پولیسو ته ورغله، پلټنه یې بیرته پیل شول او کاتلین جسد له قبره راوویستل شو او د معاینې لپاره ولیږل شو. معلومه شوه چې په بدن کې د ډایمورفین چې په اصل کې هیروین دي نښې شته. کله چې پولیسو له شپمن وپوښتل ده وویل چې کیتلین له مخکې نه پر هیروین روږدې وه او دا یې هم د هغې په طبي ریکارډونو کې لیکلي وو. شپمن دا وروستي معلومات د کمپیوټر له لارې ثبت کړي وو، خو دا نه پوهېده چې کمپیوټر د هر ځل داخلېدو وروستی نیټه ثبتوي. کله چې پولیسو دا داخلېدل ولیدل نو پولیسو ته معلومه شوه چې ډاکټر شپمن د کیتلین د مرګ څخه وروسته د دې په دوسیه کې معلومات ور اضافه کړي وو، مګر د شپمن د نیولو لپاره دا شواهد کافي نه وو. خو د جعلي وصیت لپاره کارېدلی ټایپرایټر یې وموند. دا ځکه چې د دې ټایپرایټر ځینې توري خراب وو او هماغه خراب توري د وصیت لیک کې هم راوتلي وو. د 1998 کال د سپټمبر پر 9 پولیسو د هایډ پیژندل شوی ډاکټر هیرولډ شپمن ونیو. کله چې دا موضوع روښانه شوه د هغو کسانو خپلوان چې د شپمن لخوا وژل شوي وو هم رامخته شول. په دوی کې زیاتره یې له مخکې نه په ده شک درلود، خو د ښار له مشهور ډاکټر سره یې څه نه شوی ویلی. پولیسو د 15 نورو ناروغانو پلټنه هم وکړه چې د شپمن لخوا وژل شوي وو. په دې ټولو څېړنو کې په ډاګه شوه چې ناروغانو ته د ډایمورفین مرګونی خوراک ورکړل شوی. د مرګ سند یې شپمن لاسلیک کړی او د مرګ لامل یې ځوړوالی لیکلی. شپمن به د مړو کورنیو ته د مړي د سوځولو سپارښتنه کوله ترڅو ټول شواهد له منځه ولاړ شي. د شپمن د پلټنې پر مهال ټولې هغه قضیې وکتل شوې چې پکې تر ده لاندې ناروغان مړه شوي وو. پلټونکي ډلې ټول اسناد، د مرګ سندونه او طبي ریکارډونه وکتل او د مړو کورنۍ هم وپوښتلې. ځینې جسدونه یې هم د څېړنې لپاره راوویستل. دا ټوله پروسه ډېره ژوره وه او تر دې وروسته معلومه شوه چې شپمن له 1915 نه تر نیول کېدو پورې 218 کسان وژلي دي. دا شمېره یې تایید شوي، خو په ډېرو قضیو کې د شواهدو د نشتوالي له امله تایید نه شو. اټکل کېږي چې دا شمېر تر 280 پورې رسېږي. محکمې د 15 وژنو په جرم ډاکټر شپمن ته د عمر قید سزا واوروله، مګر ډاکټر شپمن په 2004 کال کې د زندان په کوټه کې د خپل بستر له څادره ځان وځړاوه. د ده له مرګ وروسته د ده یوه زنداني ملګري یوه ټاکنه ورکوونکي خبره وکړه چې شپمن یوازې 280 نه بلکې 508 کسان وژلي وو. دا خبره ورته شپمن خپله کړې وه، خو دا چې شپمن ولې دومره خلک ووژل لا تر اوسه معلومه شوې نه ده. ځینې وایي دی رواني ناروغ و، نور وایي دا د پیسو لپاره او یو شمېر یې د مور د مرګ له امله بولي. د ده مور چې د سرطان ناروغه وه مورفین به ورکول کېدل. کارپوهان وایي ښایي شپمن غوښتل د مورفین په وسیله د خپلو ناروغانو هم همداسې مرګ وویني. د ویډیو له لیدلو مو مننه. د داسې نورو جالبو او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.